بسم الله الرحمن الرحیم. د سرحدي پولیسو لوی ریاست منصوبینو په تېره یوه اونۍ کې په ځمکنیو بنادرو کې هېواد څخه د قیمتي اجناسو بیرون ته قاچاق او هېواد ته د نشه یي توکو قاچاق هڅې شنډې کړي دي. ځینې مغرضو کړیو چې غوښتل یې هېواد څخه په غیر قانوني ډول باندې سپین زر او سره زر 7 کیلو نقره او 5.5 کیلو شاوخوا سره زر چې د 4 لک امریکایي ډالرو په شاوخوا ارزښت لري په غیر قانوني ډول هېواد څخه بیرون ته قاچاق کړي. د سرحدي پولیسو له لورې د قاچاق مخه په داسې حال کې نیول شوې ده چې هېواد ته په زرګونه قرصه نشه یي ټابلیټونو داخلولو کوشش کېده. زموږ ځواکونو یې هڅې شنډې کړي دي. سرحدي پولیسو لوی ریاست منصوبین د یاد ریاست رهبرۍ هدایت سره سم هر رازآمدګي او چمتووالی لري. په هیڅ صورت کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي.